بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک ویډیووې جوړوي، په هغه کې د خلکو سره کومک کوي یا عکسونه ورسره اخیستي د مسکینانو سره کومک کوي، او بیا د دې مسکینانو حال په دې ویډیو کې ښکاره کړي، خپل مالي تعاون دا ښکاره کړي، بیا یې خلکو ته اخلي چې تاسې ونیسئ، تاسې هم کومک ورسره وکړئ. دغه کار جایز دی او که جایز نه دی؟ د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ډېر خلک ویډیوګانې کوي. اوس نو د دې چې کوم نیت دی او یا د دې کار چې کوم مثبت اړخونه دي او یا کوم منفي اړخونه دي، دا به ټوله بیان کړو. که چیرې یو سړی د یو مسکینې کورنۍ سره کومک کوي، نو بیا عکاسي وکړي، هغه د مسکینانو حال، د دربدرۍ حال هغه پکې ښکاره کړي، د چې کوم کومک ورسره کړی دي دا پکې ښکاره کړي. د ده نیت دا وي غالبا چې دی و خلکو ته وښیي چې ما یوه خیریه اداره را شروع کړې ده، یا مې خیریه اداره نه ده شروع کړې، تاسې هم د دې مسکینانو حال وګورئ، راسئ د دې مسکینانو سره کومک وکړئ. مقصد یې د خلکو تشویقول، دعوتول، تر څو یا د ده پر ده او د ده پر اداره اعتماد وکړي، خلک پیسې ورکړي، بیا د یو نورو کسانو ته ورکړي، یا خپله رأسا هغه مسکینان او غریبان پیدا کړي، تعاون ورسره وکړي. نو که چیرې د ده پاکه او شفافه اداره یي او تر خلکو پورې په صحیح طریقه باندې پیسې رسوي، دا کار په دې نیت وکړي، نو دا نیت خو ښه نیت دی. او یا دا چې خلک تشویق کوي چې د مسکینانو سره یا د دغه یا د نورو سره کومک وکړي، دعوت ورکړي، دا خو ښه نیت دی. البته د دغه دوو مثبتو اړخو تر څنګ څو منفي اړخونه هم لري. یو منفي اړخ یې دا دی چې په دې کې سراسر د ریا خطره ده، یا اکثره خلک ګمان ورباندې د ریا کوي، یا شیطان ډېر کوشش کوي په دغه وخت کې چې دا وسوسې په زړه کې ور واچوي چې خلک تا وویني په دې ویډیو کې چې پلانکی څومره نیک سړی دی، وګوره د پلانکي کس سره یې داسې کومک وکړي. ریا یا ریاکاري دا شرک اصغر دی، ثواب خو نه لري، ګناه لا ده. یو دا نقصان دی. دوهم نقصان دا دی چې دا ویډیو خپله اکثرو علماو جائز نه ده بللې، بلکې ناجائز ده. او درېیمه خبره لا ده چې په دې کې د دې مسلمانانو عزت لوټېږي، دا د چا ته د احتیاج لاس نیول. اوس هغه مجبوره دی، یا ډېر کسان دا دي په دا ویډیو نه دي خبر چې زما سره ویډیو کېږي، غریبان خلک دي، د سارا او خلک دي، او که خبر شي هغه سیال لري، هغه قوم لري، هغه ټبر لري، هغه خیش لري، هغه زوم لري، هغه خسرګنۍ لري، هغه نور دوستان لري، هغوی په هېڅ قیمت دا نه غواړي چې نور قریبان ما د فقر او د دغسې د احتیاج په حالت کې وویني. د انساني غرور، د انساني همت، دا کله سړی دې ته پرېږدي چې د یو چا ځان ټیټ کړي او یا په داسې ذلت کې چې اوس هغه مجبوره دی یا په دې نه دی خبر، نو د ده د دغه ناخبرتیا څخه به د استفاده، د ذلیل ښکاره کول. دا ویډیو خو ډېر کاله پاتېږي، 50 کاله پاتېږي، سبا به د دې کورنۍ ماشومان راځوانان چې الله به ښه اقتصاد ورکړي، خلک به ورپېغوري، وګوره ستا دا حال دی، ته وګوره دا ویډیو کې پلار دې ګوره ناست دی، مور دې ګوره ناسته، ته هغه ماشوم ناست دی، خیرن پیرن ناست دی، د بل په فقر او د بل په ذکر باندې لویېږي. ستا د دې کورنۍ سره جفا ده، او د دې کورنۍ سره د دې کورنۍ عزت لوټل. یو روایت کې راځي حضرت علي رضی الله عنه یو ورځ مزدوري وکړل، 2 درهمه یې پیدا کړل. نو دا یو فقیر مازدیګر ورته ودرېدی، ما سره کومک وکړه. ته چې هر څه پیدا کړي وې، نو د هغه زمانې 2 درهمه غټ قیمت بها شی وې، دا 1 درهم یې ورکړه، یعنې د ورځې ګټه یې سم نیمه یې ده ته ورکړه. هغه فقیر هغه سائل داسې رډ رډ درته ګوري، یو بل کس ورسره دی، هغه ورته وایي سائله نور نو تا څه سترګې په ده کې ښخې کړي دي؟ هغه چې تا ته
یو درهم درکړي. دی ورته وایي نه، دا یو درهم خو زما د عزت په قیمت راکړي، خو ما دته لاس د احتیاج وغځاوي، ما پر ده خپل عزت وپلوري، ما پر ده خپل حیثیت وپلوري، دا خو زما د عزت بدله شو، ده زما سره څه وکړل. بیا حضرت علي رضی الله عنه بل درهم ورکړي. دا سوال خپله یو ګران کار دی. لہذا ښه خبره دا ده چې د دعوت کومې طریقې شریعت ټاکلي دي، پر هغو طریقو ولاړ شي. دا د ویډیو دعوت پرېږدي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.